په اسلام آباد کې پولیسو په یو مساج سنټر یعنی د فحاشي په اډې چاپه وهلې ده چې پکې هلکان او جنکۍ بربنډ نیولي. دوستانو که غواړئ چې په اړه یې پوره پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا هم زموږ د چینل ویډیو په اول ځل ګورئ نو ستاسو ټولو څخه یو خاص یوه هیله ده چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو په یو مساج سنټر یعنی د فحاشي په اډې باندې چاپه وهلې ده چې پکې هلکان او جنکۍ بربنډ نیولي دي، او ورسره د دغه مساج سنټر چلونکی یعنی دلال هم نیولی دی. د اسلام آباد پولیس وایي چې کله موږ ته د دغه مساج سنټر یعنی فحاشي اډې په اړه اطلاع راکړل شوه نو موږ لا پوره چمتووالي سره د نیوز ټیم هلته چاپه ووهله چې پکې هلکان او جنکۍ لوس او بربنډ پراته وو، او لا مساج سره یې نوره فحاشي روانه وه. پولیس وایي چې کله موږ هغه مساج سنټر ته ورغلو او غوښتل مو چې د مساج سنټر د دلال او یا هم د هغه خاوند سره خبرې وکړو، اول خو هغه موږ له دمکي راکولې چې تاسو څوک یاستئ چې زموږ څخه پوښتنه کوئ، او هغه د مساج سنټر به بار د پاکستان د وزیر دفاع پرویز خټک نوم اخیستل او ویل به چې موږ د هغه کسان یو او دلته مساج سنټر چلوو. خو پولیس وایي چې کله موږ د هغوی لایسنس او اسناد وکتل نه خو له ګورنمنټ سره د دوی کوم مساج سنټر رجستر وو او نه هم څه داسې بل ثبوت ورسره وو. پولیس وایي چې د دغه مساج سنټر دلال او یا سختن به موږ ته بار دمکي راکولې او ویل به چې موږ په پارلمنټ هاوس کې کس لرو. کله چې موږ د دوی څخه د دې کس په اړه پوښتنه وکړه نو دوی راته د پرویز خټک نوم واخیست چې موږ د هغه کسان یو او د هغه په امر مو دلته د مساج سنټر خلاص کړی دی. پولیس وایي چې کله موږ دوی څخه دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ته پرویز خټک دا امر درکړی دی چې تاسو دلته له پردیو خویندو میندو سره داسې فحاشي وکړئ او یا یې دلته وچلوئ، نو د دې مساج سنټر دلال او یا سختن په جواب کې راته وویل چې هغوی خو موږ ته رجسټریشن راکړی ده، نور زموږ کار ده چې موږ څه هم پکې کوو. پولیسو وویل چې د ډیر بحث نه وروسته اخر کې دوی ومنله چې دوی دلته د مساج سنټر په نامه باندې د فحاشي کاروبار کوي، او وایي چې له دغه مساج سنټر څخه مو 8 جنکۍ او د دغه مساج سنټر نور نارینه کارکوونکي ونیول او تانې ته مو د نور تفتیش لپاره بوتلل. دوستانو په اسلام آباد، راولپنډۍ او د پنجاب په نور ښارونو کې د مساج سنټر په نامو باندې د فحاشي کارونه ښه په درز روان دي. دا کارونه څوک کوي او څوک یې چلوي؟ د یوه مساج سنټر او یا هم د فحاشي د اډې د بندولو سره سمدستي خواته بله څنګه خلاصه شي؟ دوستانو زموږ او ستاسې په جمهوریه اسلامي مملکت کې دا کاروبار ولې ورځ په ورځ په زیاتېدو دی؟ د دې اصلي لامل څوک دی؟ آیا حکومت دی که نور څوک دی چې دې کاروبار ته اجازه ورکوي؟ دوستانو په کمنټ کې مو خپله رایه راته ضرور پرېږدئ، او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.